د هغې نه بعد بل سوال دی دې سره تعلق ساتي وایي په ټلیفون باندې دم اچول څنګه دي؟ الجواب بالله توفیق هغه دا دی چې نن سبا خو ناشنا طریقې راوتې څوک په انټرنیټ باندې دمونه اچوي او څوک په ټلیفون نو اچوي ایوب پکې هغه یو راوتې هغه تسبیح چې داسې کې لیدلی م دی که نه هغه د خلک یې تباه و برباد کړو او ټولو ته ویلي وي بوتلې هغو ځان سره وړي اوبه وایي سرونه دې کولاو کوي وی دغه د روان دی دم او په سپیکر کې څه وایي او دا ګړزېږي د هغې سره ټول او بیا چوپ په دې سپیکر کې وکړي د هغوی هغه بوتلو ته هر څه ورشي دا پکې ناشنا دم راوتی نو په دم کې دا شرط دی چې دغه کس به د دې سړي په خوا کې دا څوک چې به دم اچوي او د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو دا نه صاحب چې هغوی لرې نه دمونه اچولي او رسول صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد څوک چې زموږ په دین کې نوي کارونه راوباسي او په دین کې نه دا مردود کارونه وي والله اعلم